रोडदा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। څه کوئ جی؟ یاره لګیا یو دا د اوبو د کډر پیپونه دا نه صحیح کوو. وګورئ چې کنه دا د اوبو په لپاسه کوو او کډر باندې کوو وروره څه غرق نه لګي دا حل لرم. نو څه ویل ولې حکومت یا نور څه کم چې ناظمان منتخب نمایندگان ناظمان خو ختم شو زمونږ دا کار ختم نشو ولې موږ کارونه وکړو روډونو دا حل دی د کډرو دا حل دی ګوره د اوبو د پیپونو دا حل دی ورور دې غره ته یو دا رانجې جوړې کړي دي او اوبه راځي او که نه اوبه په میاشت کې چېرته پیره راشي هم هوا ډېره اوبه کمې بس الله الله کوو ناست یو الله دې رحم وکړي. او د دې نه مخکې چې دی دا کوم دا زاړه پیپونه چې دي دا تاسو په خپله دغه کړي دي که حکومت په خپله حکومتونه نشته وروره حکومتونه والا خو ځان له خوري هغو پوره کېږي که موږ له وکړي دا هر سره دا خلک دا غریبانان موږ ټول لګیا وروره په خپله باندې ځان له دا کډرې صحیح کوو اوبو لیډونو صحیح کوو خرچې کوو خو وروره الله الله خیر سلا. نو دا خلکو خو یې چېرې د عمران خان حکومت راځي او عمران خان چې دی نو هغه خو به نه پاکستان نو هغې کې هم څه ونه شو که څه وایي په کراچۍ کې هم نه هغه شته پاکستان ولاړ شو مونږ خو د نوي پاکستان په تمه خو هغه شته رانه خرابوي نو مونږ خو نوي پرېږده خو شته رانه صحیح کړه شوی چې د مخکې نه مشکلات نور سیوا شو که نور سیوا دي ډېر غټ سیوا دي. اول خو بلا چېرته یو طرف ته اوس وایي به پی ډي آی والا به کوي هغه پیپل والا به یې کوي وروره دا رانجي په منځ کې مونږ رګړاویږو. مینهوالو کته شي چې دغه په کراچۍ کې لا د اوبو او د لارو د کډرونو دا ستونزه د یو زمانې نه ده چې لا په شدت څه زیاتېږي پکې او په شدت اختیاري خو کمیږي نه. دغه د کسبه کالونۍ یو کوڅه ده چې پکې دغه روډدا لګیا دی او دغه پیپ برابري دغه پیپونه مات شوي دي د هغه سره هم دغه دوه خبرې وکړې خلک یقینا چې ډېر د دې ګندګۍ نه او بیا د دې مسایلو نه د کراچۍ ډېر زیات پریشان دي ولې هېڅ نشي کولی او څه هم امکان نشته هغه ناظمان هم وو نو کار نه دی شوی که ناظمان ختم شو نو بیا هم زړه په زړه ده خلک یو شمېر ګیلې لري چې دغه تاسو واورېدې هم د دې سره د لوی الله په امان.